السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. دا ویډیو خاص د امازون اف بی ام سیلرانو لپاره. هغه امازون سیلران چې اف بی ام کوي او د کله چې اف بی ام لپاره ورته آرډر راځي د هغه آرډر پرنټ کولو څخه ستړي دي. یعنی کله چې تاسو د اف بی ام لپاره آرډر راځي، تاسو باید ځان سره پرنټر ولرئ، ورق ولرئ، همداسې د پرنټر رنګ تاسو باید ولرئ. د دې ترڅنګ باید تاسو دې لپاره وخت ولرئ تر څو دغه آرډر چې کله راځي د دغه انوایس تاسو راواخلئ او همداسې لیبل او انوایس تاسو دواړه راواخلئ، دا را پرنټ کړئ، بیا انوایس داخل د پروډکټ کې واچوئ او لیبل په اصله پروډکټ څخه ولګول شي، چې دا ډېر ستړي کېدونکې طریقه ده چې هر آرډر تقریبا 10 دقیقې 15 دقیقې وخت نیسي تر څو هغه ته پرنټ کوي او ورق یې منظم کوي، پرنټر باید ولري او جنجال هم زیات اوسېږي. نو دې لپاره چې دی موږ اسان طریقه زده کړې چې څنګه کولی شو چې له دغه پرنټ کولو څخه نور خلاص شو په امازون کې او یوازې هغه کیو آر کوډ راواخلو او پارسل شاپ او همداسې پوسټ افیس سره شریک کړو او هغوی راته هر څه پرنټ او لیبل راته پرنټ ورباندې ولګوي. یعنی په امازون کې داسې آپشن نشته چې تاسو کیو آر کوډ سره ډاونلوډ کړئ او ځان سره دغه کیو آر کوډ یوازې په موبایل کې ویسئ او پارسل شاپ ته یې وښئ، پارسل شاپ هم تسلیمي ستاسو څخه واخلي. نو دغه لپاره چې دی له طریقه یا لاره کاروو چې د هغې طریقه به موږ کولی شو چې په همدغه طریقه باندې یعنې د دغه آرډر چې دی کیو آر کوډ ځان سره واخلو او پارسل شاپ ته یې تسلیم کړو او پارسل شاپ نور هر څه پرنټ او پروډکټ باندې ولګوي. چې دا څه بیا زه وایم چې په امازون کې نشته، ځکه امازون کې دوه آپشنه ورکوي چې کانفرم شپمنټ او بای شپینګ دی، چې په دغه دواړو کې ورته هم انوایس او هم لیبل پرنټ کوي په خپل لاس باندې په کور کې او پروډکټ باندې به لګوي، چې دا معمولا زما لپاره خپله هم خسته کونه دی. یعنی تقریبا دغه 3 کاله کېږي زه په همدې لټه کې وم چې څنګه له دغه پرنټ کولو څخه ځان خلاص کړو، لکه ټیک ټاک شاپ آرډرو په شان باندې هغه کیو آر کوډ یوازې ځان سره په موبایل کې عکس ولرو سره د آیټم او پارسل شاپ ته یې وروښیو، دا عکس یا اسکن کړل شي او زموږ څخه دغه آیټم واخلي او لیبل او هر څه ورباندې ولګي او زموږ کسټمر ته ورسوي. راځو په دې باندې کار کوو. د دې لپاره چې دی تاسو ته پکار دی چې تاسو راشئ ګوګل ته، ځکه موږ وایو کله چې د اف بی ام لپاره آرډر راشي دلته تاسو راځئ ټری لاین یا منیو آرډر منیج آرډر، کله چې تاسو دلته منیج آرډر ته راشئ کوم آرډرونه چې تاسو ته راغلي اوسېږي هغه ټول دلته راځي، چې په بای شپینګ او کانفرم شپمنټ کې چې دی ته به حتما باید پرنټر ولري. امازون بل آپشن دلته نه درکوي یا کیو آر کوډ په شان باندې څه چې تا هغه را ډاونلوډ کړی شي. یعنی امازون دلته کوم بل آپشن نه درکوي د کیو آر کوډ او څه په شان باندې، دلته یوازې بای شپینګ چې لیبل به در اخلي او پرنټ کوي به او همداسې انوایس هم. نو راځم دلته آرډر ډیټیل باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ او د هغې نه وروسته تاسو به راشئ ګوګل ته او دلته به تاسو سرچ وکړئ چې پارسل ټو ګو ډاټ کام او دلته به د دوی دا ویب سایټ تاسو را خلاص کړئ. کله مو چې دا را خلاص کړه دلته به تاسو راشئ، وایي ستاسو د پروډکټ وزن څومره دی، نو دلته به تاسو خپل هغه د پروډکټ وزن ورکړئ. وایم چې زما د پروډکټ وزن چې دی 0.1 کیلوګرامه دی، یعنی تقریبا 200 ګرامه، او همداسې د لیس دین 1 متر انتخاب کېږي که چېرته پروډکټ مو د متر څخه زیات و، 1 متر څخه یعنی په هر طول بلندي وزن کې هر طول بلندي کې بیا نو تاسې مور دین انتخابولی شئ او د هغې نه وروسته به تاسو راشئ دلته به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ دلته موږ ډراپ اپ انتخابوو او دلته به موږ ته هغه اویلیبل پوسټ افیسونه څنګه وکړي را لیست کړي، اویلیبل پوسټ افیسونه چې د جنسونه موږ ته په ارزانه باندې وړي. نو دلته تاسو ګورئ زه معمولا په ایوری باندې جنسونه وړم، تاسو وګورئ ایوری ارزانه هم دی نظر نورو ته، نو ځکه تاسو ته هم ایوری پیشنهاد کېږي. نو دې لپاره چې دی تاسو به راشئ دلته تاسو ته ویل کېږي چې بوک ویت پروټیکشن، مطلب دا که چېرته ستا پروډکټ ولیو 100 پاونډه اوسېږي نو په تاسو باندې البته اضافي کاست راځي، اما بیا چې دی دوی به دغه 100 پاونډه به تاسو ته که چېرته دغه په لاره باندې ورک شي یا مات شي څه شي دوی تاوان به تاسو ته همدا ایوری درکوي، او که چېرته 40 یا 30 ډالرو څخه کم وکړو شو که تاسو بوک وداوت پروټیکشن انتخاب کړئ. کله مو چې دلته انتخاب کلیک وکړ د هغې څخه وروسته تاسو ته ویل کېږي وایي دغه جنس تاسو له کوم ادرس څخه لیږل غواړئ، نو تاسو به دلته راشئ خپل نوم به دلته ورکړئ. مثال په ډول باندې زه راځم هر نوم چې تاسو ورکوئ، راځم دا نوم ورکوم، ایمیل ادرس راځم ورکوم، همداسې که فون نمبر ورکوئ هم ډېره ښه خبره ده، که نه ورکوئ هم هغه آپشنل دی. د هغې نه وروسته تاسو ته ویل کېږي وایي وروره دغه جنس تاسو ریټرن ادرس تاسو څخه غواړي، دا جنس که چېرته پوسټ افیس د جنس کسټمر تسلیم نشي کړلی یا په هغه ادرس کې مشکل وي نو دا جنس باید چېرته تسلیم کړل شي، بیرته واپس چېرته راشي. زه وایم چې دا چې دی
بیرته ریټرن ادرس دا ځای دی. اوکې نو دا زما ادرس شو. دلته بیا موږ ته ویل کېږي چې تاسو خپل فون نمبر موږ ته راکړئ او دلته به موږ د خپل فون نمبر هم ورکړو. راځم دا او د هغې نه وروسته بیا تاسو دلته ویل کېږي یا زه راځم همغه یو کې نمبر زه ورکوم. د هغې نه وروسته تاسو ته ویل کېږي وایي کله چې دا جنس کسټمر ته تسلیم شي تاسو ته کوم ټکسټ کنفرمیشن ټکسټ داسې راشي که راځي هم تاسو باندې به دومره چارج راځي. زه وایم نه ضرورت نشته. دلته اوس راځو هغه زموږ مین هدف یا مین پوینټ دا دی چې موږ ویلي وو چې دغه موږ نه غواړو دغه لیبلونه په کوډ کې پرینټ کړو. دلته راځو پرنټ اټ شاپ چې دا څه شی دی دا فری تاسو ته پرنټ کېږي. د هغې نه وروسته تاسو ته ویل کېږي وایي وروره کوم ادرس په اساس باندې چې تاسو موږ ته راکړئ د هغه ادرس په اساس باندې دغه پارسل شاپ ستاسو ادرس ته اویلیبل دی 0.0 مایل سوی دی. نو دا ډېر ښایسته دی وایي تاسو به دغه جنس دغه ادرس ته ولېږئ. ویسې دغه سره د عکس او دا څه. د هغې نه وروسته تاسو ته د کسټمر ادرس ویل کېږي. د کسټمر ادرس چېرته دی؟ نوم او ادرس. نو تاسو به راشئ آرډر ډیټیل باندې کله تاسو دلته کلیک وکړ یا آرډر آی ډي باندې د هغې نه وروسته به تاسو راشئ دلته د دې کس نوم به راواخلئ. لکه زه د دې کس نوم رااخلم دلته یې کنټرول وي کوم او همداسې ادرس هم رااخلم. د ادرس به تاسو یوازې دلته چې دی دغه پوسټل کوډ یا زیپ کوډ دا به تاسو ځان سره څنګه وکړئ راواخلئ او دلته به تاسو کنټرول وکړئ. کله چې تاسو دلته کنټرول وکړئ هغه نور څه هر څه تاسو ته راځي. تاسو دلته وګورئ د دې ادرس چې دی وایي 3 کوینز روډ دی. نو تاسو به هم دلته راشئ هغه 3 ته راځم اوکې چېرته دی دا دی. نو تاسو به دا انتخاب کړئ چې دغه جنس موږ دغه ادرس ته لیږل غواړو. 3 دی و ځان به ښه صحیح مطمئن کړئ. کله چې مطمئن شوئ د هغې نه وروسته به تاسو راشئ دې فون نمبر به هم کنټرول سی او دلته به تاسو کنټرول وکړئ. د اف بي ام آرډر منیج کولو په اړه باندې موږ خبرې هم کړې خو دلته بیا هم یو ځل تکرار راځي. دلته به تاسو د هغې فون نمبر البته ورکړئ. موږ ایمیل کې فون نمبر واچوو. راځم دا فون نمبر دلته ورکوم د کسټمر او دلته موږ ته ویل کېږي د کسټمر ایمیل تاسو ورکړئ. نو کسټمر کله چې پی اف بي ام لپاره موږ ته آرډر راځي کسټمر هلته خپل ایمیل موږ ته نه راکوي. نو دلته مجبور یو چې موږ خپل ایمیل واپس دلته کنټرول وي او کنټرول سی کنټرول وي کړو ځکه چې تر څو که دا دلته موږ ایمیل ورنه کړو نو موږ ته مخکې تګ اجازه نه راکوي. نو راځو دلته نیکسټ سټیپ ته. دلته موږ ته ویل کېږي وایي وروره پروډکټ د څه شی دی. دلته به ته ورته ووایې چې زما پروډکټ چې دی بي بي ټایس دی. د دې ولیو څومره دی وایم چې 11 پاونډه دی. د دې عرض بلندي خو البته وزن خو دومره دی بلندي هم البته عرض ټول بلندي او دلته به هم هایټ به هم ورته ورکړو. بیا دلته ویل کېږي دلته به تاسې نو که چېرته وایي تاسې پروډکشن غواړئ لکه څنګه چې مخکې وویل که خپل پارسل پروډکټ کول غواړئ نو تاسو باندې اضافي کاست راځي. زه وایم چې نه ضرورت نشته دی او دلته به هم تاسو دا را انتخاب او نیکسټ سټیپ ته به تاسو راشئ. کله چې تاسو نیکسټ سټیپ دلته راغلی نو دلته تاسو ته بیا هم هغه اویلیبل پوسټ افیسونه درکوي. اویلیبل پوسټ افیس وایي دلته چې دی کوم یو دی وایم دوی وایي چې دا دی. زه وایم چې صحیح دی او بیا دلته تاسو انتخاب کړئ نیکسټ سټیپ. کله چې تاسو دلته بیا نیکسټ سټیپ کلیک وکړئ صحیح دی. زیاتره وخت چې دی دلته کوم آرډرونه چې دلته تاسو مخکې نه اخیستي اوسیږي یا هم په نیمایي کې ستاسو څخه کار پاتې اوسیږي نو دلته هغه کارټ دلته ټول لیست راځي دغه په شان باندې لکه دا مو ګوره لیست دلته راغلی. که یو بل لکه ډیلیوري تاسو شروع کړي اوسیږي په نیمایي کې در څخه پاتې اوسیږي یا مؤثر ته رسولي اوسیږي هغه هم دلته را لیست کېږي. بیا زیاتره وخت دوی دغه ټول راجمع کوي دلته تقریبا هغه څو آرډرونو $10 یا $20 راځي. نو تاسو داسې فکر کوئ چې دا ډیلیوري یوازې مانه څخه دومره اخلي نو د هغې لپاره به ته څنګه وکړې هغه کوم چې نور به لکه اټو کارټ یا دغسې څه ستاسو څخه پاتې نو هغه به تاسو له دغه څخه څنګه وکړئ ډیلیټ کړئ. صحیح شو. نو دلته بیا هم تاسو مطمئن کړئ وایي وګورئ دا پروډکټ چې دی وایي دغه ادرس څخه څنګه کېږي ریټرن ادرس دلته دا دی دغه ادرس ته باید څنګه وشي ورسول شي دومره وخت کې باید ورسول شي او که چېرته وګورو دوی ته 20 جولای پورې دا جنس غوښتی او آرډر ته هم چې که راشو دلته وایي چې 18 جولای تر 20 هم دا معمولا رسول کېږي مشکل نشته دلته 19 هم پکې یادونه کړي. نو تاسو به څنګه وکړئ وایم سمه ده صحیح دی. نو تاسو به دا راواخلئ او کله چې دا هر څه صحیح و اکسپټ ان کنډیشن باندې به کلیک وکړئ او تاسو به راولي. زه وایم چې نه ضرورت نشته چې پروټکټ کړم ځکه په ما باندې اضافي کاسټونه راځي. نو دلته به تاسو راشئ پیمنټ به وکړئ ستاسو څخه دغه 2.4 پاونډه څنګه وکړي کټ کړي.
که وګورو دلته موږ ته د ارزانه هم تمام شو. وګورئ تاسو دلته که چیرته دلته راشم بای شیپینګ د ایوري له طریقه انتخاب کوم، وګورئ تاسو صحیح دی، یعنی دا هغه تاسو ته ښکاره کوم چې څومره پیسې اخلي که چیرته بای شیپینګ زه وکړم. وګوره 2.15 اما دلته چې دی څو اخلي 2.4 تقریبا 11 پنسه چې دی دلته موږ هم ګټه کوو. وای د کوم بانکي اکاونټ څخه پیمنټ کوئ، د کوم بانکي اکاونټ څخه چې تاسو پیمنټ کوئ هغه بانکي اکاونټ به تاسو دلته څنګه وکړئ ورکړئ. مثال په ډول باندې زه دغه بانکي اکاونټ څخه پیمنټ کول غواړم، او دا که تاسو غواړئ چې سیو مای کارت فور ادر لکه نور پیمنټونه که تاسو چیرته کوئ نو ډایرکټ باید همدغه بانکي اکاونټ انتخاب شي. زه وایم نو دلته تاسو راشئ پی بای کارت. کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړ چې پی بای کارت نو دلته به ستاسو له اکاونټ څخه 2.4 پاونډه کټ تاسو ته به هغه لیبل او کیو آر کوډ درکول شي. صحیح دی؟ نو منتظر کیږو تر څو دا را خلاص شي. اوکې شه. نو دلته چې دی کنفرمیشن غواړي چې تاسو باید دغه آرډر څنګه وشي کنفرم شي. سمه ده؟ مطلب دا دی چې دلته ستاسو څخه څنګه دی هغه پیمنټ چې دی وای تاسو که چیرته واقعا د بانکي اکاونټ ستاسو مربوط راځي نو دلته تاسو دا کنفرم کې ستاسو اکاونټ ته به څه لاړ شي، هغه بانکي اکاونټ البته بانکي اکاونټ په اساس باندې به تاسو دلته کنټینیو وذ پیمنټ باندې کله کلیک وکړئ دلته وریفای کول لپاره چې دی تاسو ته به او ټي پي کوډ ځي نو هغه به تاسو څنګه وکړئ کنفرم کړئ. سمه ده؟ نو کوم طریقه چې تاسو غواړئ نو هغه به انتخاب کړئ. نو زه دلته دا هر څه را جوړوم. کله مو چې دا هر څه را جوړ کړه نو د هغې نه وروسته تاسو ته به او ټي پي کوډ راشي. زه ټیکس باندې غواړم. کله چې تاسو ته او ټي پي کوډ راغلو نو د او ټي پي کوډ څخه وروسته به ډایرکټ پیمنټ وشي. نو تاسو وګورئ دلته ما هغه او ټي پي کوډ هر څه ورکړم، د هغې نه وروسته پیمنټ هم تکمیل شو. نو دلته تاسو وګورئ your order has been booked before you go. نو دلته تاسو وګورئ کله تاسو د نه وروسته څه وکړئ را به شي دلته ډاونلوډ یور بارکوډ په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه به ځان سره ډاونلوډ کړئ. د نه وروسته چې دی ضرورت نشته چې ته اوس هغه لیبل او انوایس او هر څه اپلوډ کړئ، نه خیر، دا به تاسو یوازې ځان سره څنګه وکړئ کنټرول اس کړئ، د دغه عکس به ځان سره واخلئ. صحیح دی؟ د دغه عکس به ځان سره واخلئ او دا به تاسو ویسئ هغه پارسل شاپ یا پوسټ افیس ته. صحیح دی؟ ضرورت نشته چې تاسو اوس انوایس او دا څه اپلوډ کړئ. د نه وروسته تاسو راشئ دلته دا بل لیبل هم ریډي دی، دا به هم تاسو را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا را ډاونلوډ کړو په دې کې به تاسو ته هغه البته تاسو ته به دلته بارکوډ درکول شوی اوسیږي یا هم هغه ټراکینګ نمبر هم ورته ویل کیږي، بارکوډ هم ورته ویل کیږي. نو تاسو به اوس څه کوئ دلته خو صحیح دی چې دا مو بوکډ کړو نو دلته تاسو ته پکار دی اوس دا آرډر خو همدغسې پاتې شو نو د دې لپاره چې دی را به شو دا به کنفرم شیپمنټ کړو. سمه ده؟ دلته به تاسو راشئ، تاسو ته ویل کیږي وایي تاسو دغه جنس په چا باندې لیږل غواړئ. صحیح دی؟ په چا باندې لیږئ ځکه موږ هلته کوم پوسټ افیس انتخاب کړ، موږ ایوري انتخاب کړ، نو موږ هم باید دلته راشو انتخاب کړو چې دا جنس موږ په ایوري باندې یا لیږلی یا لیږل غواړو. دلته اوس تاسو څخه پوښتنه کیږي چې د ایوري کوم سرویس تاسو استفاده کړه. زه وایم چې هغه سټنډرډ و. صحیح دی؟ سټنډرډ سرویس زه وایم دا به هم زه استفاده کوم چې د همیش لپاره ایوري انتخابوم. دلته به تاسو راشئ هغه ټراکینګ نمبر وایي تاسو پرووایډ کړئ دلته نو تاسو به راشئ دغه به څنګه وکړئ کنټرول سی او دا به تاسو دلته کنټرول وی کوئ. سمه ده؟ نو دا شو ټراکینګ نمبر کنفرم شیپمنټ. کله مو چې دلته کلیک وکړ دا ستاسو آرډر به څنګه شي کنفرم شي او کسټمر ته به هم ایمیل لاړ شي چې ستاسو آرډر کنفرم شو. نو وګورئ ډېر ساده او اسانه دی. که یو ځل بیا تاسو ته کویک کار وکړم لکه دا بل آرډر دی، راځئ تاسو په آرډر آی ډي باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ، د هغې نه وروسته به تاسو راشئ دلته لکه بیا راځم له سره پارسل شاپ ته تر څو تاسو ته یو اوکې تاسو به راشئ دلته پارسل ډاټ البته پارسل گو ډاټ کام وزن به تاسو دلته د هغه خپل پروډکټ تاسو ورکړئ. صحیح دی؟ زه وایم چې د دې وزن چې دی 0.1 کیلوګرامه دی نو ځکه ګرام آپشن نه ورکوي نو ځکه 0.1 ورکوم. اوکې مخکې به تاسو لاړ شئ هلته ډراپ اپ انتخابوم.
کوشش وکړئ په همدغه طریقه باندې تاسو مخکې لاړ شئ، له اضافي چارج څخه به هم خلاص اوسئ او وخت به مو هم نه ضایع کیږي. دلته راځم بوک ویداوت پروټیکشن او دلته راځم دغه کس ادرس او نوم راخلم. صحیح دی. کنټرول سی او دلته به تاسو خپل نوم ورته ورکئ، ایمیل ادرس او همداسې کوم ادرس ته باید ریټرن شي. زه وایم چې دغه ادرس ته، دلته به خپل د ریټرن ادرس تاسو خپل ادرس یعنی ورکئ او د هغې نه وروسته خپل فون نمبر به تاسو دلته ورکئ او همداسې وایم چې دا زه پرنټ کول غواړم په شاپ کې او د هغې کس په نوم دلته تاسو ورکئ، مخکې مو راکاپي کئ او همداسې زیپ کوډ یا پوسټل کوډ. صحیح شو. نو دا به تاسو چې کله وګورئ زیپ کوډ یا پوسټل کوډ به راواخلئ 14 دا دی. نو دلته کله چې تاسو هغه زیپ کوډ ورکړئ نو ادرس خپل راخلي، همغه د 1 2 3 دی. نو دلته موږ ته ویل شوي وو چې 14 دا دی. صحیح دی. همدا دی اوکې ادرس او دلته به هم تاسو د دغه فون نمبر راواخلئ، کنټرول سی. فون نمبر به هم زه دلته کنټرول وي کړم او موږ وویل چې ایمیل چې دی کسټمر خو موږ ته په آرډر کې ایمیل نه راکوي، نو ځکه موږ دلته راځو خپل ایمیل اچوو تر څو د پروسس موږ مخکې لاړ شي. د هغې نه وروسته به تاسو راشئ نیکسټ. دلته تاسو ته ویل کېږي پروډکټ نوم څه دی، وایم چې بی بي ټایس. اوکې د دې ولیو څومره دی، هر څومره چې تاسو به هغه دلته ورکړئ. د دې هغه وزن ارسطول بلندي څومره دی، نو هغه به هم تاسو دلته وایم 15 ساعته. اوکې دلته زه ورته وایم چې آرډر ویداوت پروټیکټ، دا به تاسو انتخاب. اوس به تاسو ته هغه اویلیبل پوسټ افیسونه تاسو درکړي، کوم چې ارزانه او صحیح پر مخ باندې وړل درته هر څه هغه به انتخاب کړئ. زه وایم چې بوک ویداوت پروټیکشن. اوکې نیکسټ سټپ. ښه نو د هغې نه وروسته زه راځم دلته ښکته او دلته به هم تاسې دا انتخاب کړئ او مخکې به لاړ شئ. زه وایم چې ویداوت پروټیکشن دې اوسیږي. نو ډایرکټ به تاسو پیمنټ وکړئ. صحیح دی. دلته زه راځم وایي د کوم بانکي اکاونټ نه پیمنټ کوئ، نو ما مخکې هم تاسو ته یادونه وکړل چې دلته به تاسو خپل بانکي اکاونټ ورکړئ او پی بای کارت باندې چې کله کلیک وکړئ ډایرکټ به پیمنټ وشي. تاسو له اکاونټ څخه دومره پیسې کټ او تاسو ته به بارکوډ درکول شي. صحیح دی. منتظر کېږو تر څو پیمنټ زموږ پروسس شي. زموږ له بانکي اکاونټ څخه به 2.4 پاونډه کټ شي. اوکې اوکې کله مو چې دلته هغه او ټي پي کوډ ورکړه نو منتظر کېږو تر څو پیمنټ تکمیل شي. صحیح دی. دلته تاسو ته ویل کېږي چې ستاسو له اکاونټ څخه 2.4 پاونډه کټ شو، دا مو هم بارکوډ. نو دا به تاسې را ډاونلوډ کړئ او دا به ځان سره کیو آر کوډ په موبایل کې راسره ویسئ. نور ضرورت نشته چې تاسو په کور کې پرنټر ولرئ، دا شیان ولرئ. نو راځم دلته وایم چې دا بی بي ایم دی او یو نوم ورته ورکوم یا یو دلته هر نوم چې تاسو ورکوئ لکه څو بی بي جیم دی چې بیا اشتباه نه شي، په یو نوم ثبت کېږي هم نه. او د هغې نه وروسته کله چې دا مو هر څه تکمیل کړه ښه نو تاسو به دلته راشئ او دغه لیبل به هم تاسې پرنټ او له دې څخه به هغه ټراکینګ نمبر راواخلئ. صحیح دی. تر څو کسټمر ته هغلته آرډر چې راغلی دا به تاسې دې څخه کنټرول سی او وی به یې آرډر دلته کنفرم شپمنټ دلته موږ مخکې نه انتخاب کړي وو، دا به کنټرول وي کړو او کنفرم شپمنټ باندې به کلیک وکړو. صحیح دی. خپل ځان اطمینان لپاره چې د بارکوډ یا ټراکینګ نمبر صحیح دی او کنفرم شپمنټ باندې مو چې کله کلیک وکړ ستاسو آرډر څنګه شو، کنفرم شو. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې آرډرونه تاسو څنګه وکړئ، کیو آر کوډ راواخلئ، هغه عکس یې ځان سره راواخلئ، پوسټ افیس ته یوسئ. یعنې دلته هېڅ ضرورت دې ته نه پېښېږي چې تاسو یا پرنټر ولرئ یا بل څه، چې دا ډېره ښایسته او اسان طریقه دی چې په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې له دغه اضافي مصرف څخه تقریبا 11 پنسه هم درته سیف کېږي او نور د ورق اخیستل، رنګ اخیستل، پرنټر اخیستل، په هغې باندې وخت ضایع کولو څخه به هم تاسې خلاص اوسیږئ.
نو دا ډیره ښایسته او اسان طریقه دی. زه خپله هم اوس په همدغه طریقه باندې مخکې ځم په داسې حال کې چې له پخوانۍ طریقې څخه یا پرینټ کولو څخه لیبل او انوایس څخه ډېر ستړی شوی وم. نو دا ول زموږ نننی ویډیو. هیله لرم چې تاسو لپاره مفید او شی اوسي.